آیا فکر کوئ چې د IPL په کومه لوبه کې به 300 یا تر 300 څخه پورته منډې هم وشي؟ مخکې خو داسې هیله کول سخته وه، اوس د حیدرآباد لوبغاړی ټریویس هیډ هم دا هیله لري، نو موږ هم ورته هیلهمن کېدی شو. په روانه IPL لیګ کې د سنرایزرز حیدرآباد لوبغاړو په هره لوبه کې ډېره چټکه توپوهنه ترسره کړې ده. لومړی د ممبۍ پر وړاندې 200 منډې وکړې او د IPL د تاریخ نوی ریکارډ یې جوړ کړ. څو ورځې وروسته یې بیا خپل هماغه ریکارډ مات کړ او د بنګلور پر وړاندې 200 منډې وکړې او د ډېرو منډو جوړولو یو نوی ریکارډ یې په خپل نوم کړ. اوس نه یوازې د حیدرآباد مینوال بلکې ټریویس هیډ هم دې ته هیلهمن دی چې په روانه IPL کې 300 یا تر 300 پورته منډې د دوی د لوبډلې سنرایزرز حیدرآباد لخوا جوړې شي. په دغه منډو کې د ټریویس هیډ هم لوی کمال دی، ځکه چې هغه د ممبۍ پر وړاندې په 40 توپونو 2 منډې، د RCB پر وړاندې په 41 توپونو 102 منډې او د ډیلی پر وړاندې په 32 توپونو 9 منډې کړې دي. ټریویس هیډ په خپل یو تازه مرکه کې دا هم ویلي دي چې کله هم د حیدرآباد غوندې بیټینګ لاین یې نه دی لیدلی او دا ډېر غوره بیټینګ لاین دی. د حیدرآباد لوبډلې دغه خطرناکو توپوهونکو زړورې توپوهنې ته په کتلو سره د دې امکان ډېر دی چې په همدې روانه IPL لیګ کې حیدرآباد یو ځل بیا د زیاتو منډو کولو خپل ریکارډ مات کړي او 300 یا هم تر 300 څخه پورته منډې جوړې کړي. تاسو ورته څومره هیلهمن یاست؟ آیا دا به امکان ولري چې حیدرآباد د 300 منډو ریکارډ جوړ کړي؟ خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ.